خبره دا ده چې اشارګرو ته مې ویلي وو او یاره دا خو 10 بجې دي یو هم رانغی یاره دا څه صورتحال دی هغه سر لازم او دی اورې السلام علیکم یارانو ملګرو څنګه صورتحال دی ښه برابر نن مونږ کوو د غنمو لو غنم پاتې وو لږ غنم مونږ ریبل او دا تقریبا یو 10 بجې دي خو زمونږ هغه اشارګري رانغلو مونږ چې چاته ویلي وو هغه رانغلو د سوات د اشارګرو مې دا عادت خوښ نه شو چې دوی په 10 بجې راځي یاره اشر له یا واخوله چې دي چې اشر نه نو په 10 بجې راځي نو لږ د وخته ځئ هغه مالک شاته ګوري نو خدایه کله به راځي او دغه ټیم کې د اشارګری چې راشي که نه د دې نه غټه خوشحالي بله نه وي او تاسو په کمنټ کې دا خبره وکړئ چې ستاسو په علاقه کې اشارګري څه ټیم راځي او څه ټیم او څه رواج دی اشر له خلک راځي او که نه راځي او یو څو شعرونه به درته اخري کې ډالۍ کړم چې ستا سره پیسه ډېره ده خو ستا سره مازغه نشته واه ډېر ښه ستا سره پیسه ډېره ده خو ستا سره مازغه نشته زما سره مازغه ډېر دي خو زما سره پیسه نشته ما سره پیسه نشته او هغه چې به راته نو په بلی به یو کارغه راغی واه هغه چې به راته نو په بلی به یو کارغه راغی اوس چې هغه نه راځي نو اوس هغه کارغه نشته او ماشوم یې ورته وویل یو سړی د څښلو اوبه غواړي ماشوم یې ورته وویل یو سړی د څښلو اوبه غواړي ویلې مونږ نه دې اوبه نه غواړي مونږ کره اوبه نشته ماشوم یې ورته ویل یو سړی د څښلو اوبه غواړي ویل مونږ نه دې اوبه نه غواړي مونږ کره اوبه نشته ټولو یارانو ته سلامونه لر او بر او چې په کوم ځای کې ښاد او آباد اوسئ د خدای په امان خبره دا ده چې اشارګرو ته مې ویلي وو او یاره دا خو 10 بجې دي یو هم رانغی یاره دا څه صورتحال دی هغه سر لازم او دی اورې لکه یو اشارګری را روان دی خو دې ټیم کې چې د ده څومره قدر وکړی شي نو هغه به کم وي ښه ځکه چې د ده د راتلو سره په مونږ کې ساه راغله لکه تا څه ټیم دی یاره ته څنګه تا چې اشارګری راغی زه د شکریا ادا کومه خو د ځان سره یې د MP3 م راوړله ښه ډېر شوقي دی هغه یې لګول ده او غنم ریبو لګیا یو ډېر سخت یې خوشحاله کړو ښه اورې یو اشارګری راغی خو دی وایي چې زما تصویر پکې مه راوله نو ستا په ځای به پکې زه د هغه بوډاګي تصویر راولم په دې موټر کې چې ولاړ دی ښه